امام ترمذي امام ابو داود روایت راوړي ډیر ناشنا یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله عوراتنا زمونږ عورتونه د چا مخکې ښکاره کولی شو د چا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته احفظ عورتک د خپل عورت خیال ساتئ دا به نه ښکاره کوئ چاته الا من زوجتك سوى ستا کور والا او ما ملكت يمينك یا وینځه ایو کس پکې راپاسېد یا رسول الله الرجل يكون مع الرجل یو سړی د یو سړي په مخ کې بیا به نه ښکاره کوي زنانه به د زنانه په مخ کې عورت نه ښکاره کوي نو دې صحابي به یې تپوس وکړو ډېر ناشنا او دقه زموږ دلیل دی استدلال دې ځینې ما کوو دې خبرې وی ما ورته چې یا رسول الله والرجل يكون خالیا یا رسول الله که یو سړی اوس یوازې کور کې یوازې دی کمره کې ورسره څوک نشتي او دی عورت ښکاره کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ناشنا جواب ورکړو وی فالله احق ان یستحیا منه د الله نه دې حیا وکړي که صحیح ده څوک ونشته خو د الله نه خو حیا پکار ده که الله ته ته نه ګورې الله یو انسان ته ګوري او دی لغړ ناست دی یو خو سړي ضرورت دی ضرورت خو منګه وایي ضرورت خو صحیح ده خو یو سړی دومره بې حیا دی بې ضرورته لغړ ګرځي نو الله ته ته نه ګوري د الله نه حیا نه ده پکار انسانان خو ده ته ویلی شتي نو د انسانانو هغه رب خو شتي که نه د هغه نه حیا پکار